کرانیالیس یا دورا چې په قاف په جوف کې لیدل کېږي هغه 5 طبقې لري چې د هغو د جملې څخه موږ تاسې دلته یو فالکس سریبدي داسې وینو فالکس سریبدي داس یو ضربه لري پر کریستا ګالي ارتکاز کوي یو قاعده لري چې قاعده یې د تاسې وینئ چې پر تورم سلیبلي باندې ارتکاز کوي یو سفلي کنار لري یو هم علوي کنار دا علوي کنار دی ټول د علوي کنار په طول کې موږ تاسې سینوس سجیتالیس سوپریور وینو په سفلي کنار کې سینوس سجیتالیس انفیریور وینو بل ساختمان چې موږ په دغه کې وینو په دورامتر کرانیالیس کې وینو هغه یو بل ساختمان دی چې دلته تاسې تنتورم سریبیلی ویني یو خیمه ده چې د دې خیمې لاندې سریبیلوم په فوق کې دماغ واقع سوی دی او دلته یې موږ تاسې فوسا اپیوفیسیالیس وینو پر دې باندې یو ورقه تېر سوی چې تنتورم دیافراګماسلي ورته ویل کېږي دلته بولبوس الفکتوریس لرو د بولبوس الفکتوریس پر مخ باندې یو ورقه د دورا تېرېږي دې ته تنتوریم بولبوس الفکتوریس ویل کېږي او یو بل ورقه موږ تاسې د دغه د مخیخ د دوو ورقاتو تر مابین موږ لرو چې هغه ته موږ تاسې تنتورم سریبیلي یاد کړل نو پیا اراکنویدي هم دی د دورا د میخه وجه پوشي او د دورا څخه د اراکنویدیا څخه د کورم سبدورال په واسطه جلا سوی دی چې دا یو خیالي جوف دی په دې جوف کې هیڅ شی وجود نه لري پیامتر بیا د دماغ پر سطحي وجه باندې قرار لري د اراکنویدیا او د پیا تر مابین کورم سب اراکنویدیل یو جوف دی چې په دغه جوف کې سیسف واقع سوی دی نو دا تاسې د دغه د دورامتر د اراکنویدیا او د